نننے زمنگ سبق سورت آل عمران سلورم سفارہ آیت نمبر 144 خوانوالی تر آیت نمبر 148 پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما محمد إلا رسول او ندے محمد علیہ السلام مگر پیغمبر قد خلت من قبله الرسل تحقیق سرا تیر شوی دی مخکد دن پیغمبران افئن مات او قتلا انقلبتم على اعقابكم آیا کمرشی دے یا وجلشی نو اوڑی بتاسو پپندو خپل باندی د دیننا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا او آغا سوک چی واوڑی دا پپندو خپلو باندی دا دیننا نو هیچ چر ضرر نشی ورکول اللہ تضربر وسيجزي الله الشاكرين او زرد چه بدل بور کی اللہ تابدارو تام مضبوط خلق تپ دین وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا او نشکی دے یو نفس لردا اختیار چی مرشی مگر پا حکم دا اللہ لکھتے نیٹ دار ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها او سوک چی ارادہ لری دا اجر دا دنیا وربکمونگا دا تددینا ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها او سوک چی ارادہ لری دا اجر دا آخرت وربکمونگا دا لرد دینا وسنجزی الشاکرین او زرد چی بدل باور کمنگا شکر گزارو تا موحدینو تا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ او ډیر د پیغمبرانو نا جنگ کړو په ملګرتیا دا غي کې خدای خلق ډیرو فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا پس نوسو شوی دی د وجداغ مصیبتونو چه رسیدلیو دیتا پلار د اللہ کی او نو کمزوری شوی په مقابل د دشمن کې
او نه ځان ذلیل کړو دشمن ته والله يحب الصابرين او الله من کوي صبرنا کو سرام وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا او نوا ویناد دی مگر دا چویل دی اے رب زمونگا بخنو کی مونگتا د گناہونو زمونگ او د زیاتو زمونگا فی امرینا پکار زمونگ کی وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين او مضبوط کے قدمنا زمونگا او امدادو کی زمونگا پا مقابلہ دو قوم کافرانو کی فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة نور کړدیتا الله بدل د دنیا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة نور کړه دیتا الله بدل د دنیا او خیسته بدل د آخرت والله يحب المحسنين او الله من کید نیکان